بسم الله الرحمن الرحیم. خو بچو مونږ یو سلسله شروع کړې وه چې مونږ وې د خزان ذهنیت یا نیګیټیو مایند سیټ یا منفي رویه په دې باندې خبرې کولې په کافي حد پورې رسېدلي نه دی راغونډوو. خو مطلب دې د خبرو دا دی چې د شپږم نواله د لسمه پورې الله چې کوم دی نو زما په دې څلورو باندې ورسېږي پوه شئ. ګوره نیګیټیو اپروچ او نیګیټیو مایند سیټ دا څیز دی چې دا هر قسمه لابراتواري لاره وکړې. مونږ خبره کړې وه چې یو سړی شکوې شکایتونه کوي، الزامونه لري او د بل بدو ته احتیاط کوي او خپل بد ته هېري. نو پازیټیوټي چې دا دی مثبت رویه دا ده چې ستا ځان طرف ته خیال شي او ته د ځان احتساب شروع کړې، د ځان سره حساب کتاب شروع کړې چې دا زه ښه کوم او غلط کوم بجای د دې چې د بل ته وتېرېسې. نو اوس په هغې کې ډېرې خبرې مونږ کړې وې، وضاحتونه مو کړي، نو په تفصیل کې نه پرېوځم. خو یو څیز پکې دا دی چې په نیګیټیو خلکو کې دا دی چې د دوی د رویه انرژي ډرینر سي. انرژي ډرینر څه مطلب؟ د خلکو نه انرژي راوباسي، انرژي پکې ختموي. ګوره د ښه کارونو سره په خلکو کې انرژي ختموي. لکه که د ده په دې سیټ اپ کې څوک هم پاتې کېږي او دا نیګیټیو رویه نو د هر چا هر څوک نیګیټیو شي. یو دا پکې پټ مصیبت دی. لکه مثال په طور باندې تاسو چې کله به د سبق سره نه لګي او مطلب دا دی چې په دې کلاس کې تاسو بور یې او یو بوج محسوسوئ، نو د دې نه دا پته لګي چې نیګیټیو رویه چې کوم ده هغه دلته موجود ده. نو چې کله نیګیټیو رویه ختمه شي، پازیټیوټي راشي، نو پازیټیوټي باره کې ما تاسو ته ویلي وو چې always be positive, always be cheerful. چې ته پازیټیو شوې او همیشه دپاره پازیټیو یې، نو همیشه دپاره به خوشحاله یې، همیشه دپاره به حشاش بشاشي. مونږ دا کوو، لکه مطلب دا دی چې ډېر غټ کار ته ملا تړلې ده چې مونږ وایو نقل دې ختم شي. نو چې دا نقل ختمېږي دا به څنګه ختمېږي؟ دا به داسې ختمېږي چې استادان صاحبان به یو سړی سفارش نه کوي او د یو سړي چې د یو سړي ته که سفارش وشو نو بس خبره ورانه شوه. په چاټۍ اوبو کې دې چې کوم دی یو څاڅکې متیازې وکړې بس ټوله چاټۍ دې چې کوم دی مسخار کړه. نو خبره داسې ده چې دا څیزونه چې کوم دي په دې بنیاد باندې چې دا د خپلې نیګیټیو رویې نه دي پېژندلي. لکه مثلا ما درته دا خبر دا کلوز مایند دی، لکه د ده دا مایند کلوز، لکه اخوا نظر نه لګي، بس صرف په دې محدود ځای کې پاتې کېږي. لکه کوم چې نیګیټیو څه څیز دی که نه په هغې باندې نظري واقع خورول غواړي او نورې خبرې ته هېري چې یاره دا دنیا ده، خدای تعالی دا دنیا خو ډېره زیاته چې کوم دی پوله وه. نو دا نیګیټیو خلک په دې حواله باندې د دوی چندخان لکه دوی ته دا پته نه لګي چې یاره ګوره په دې پازیټیوټي کې خیر دی، په دې معاشرې په دې خلکو په ایجوکیټ کولو کې، د دوی په انلایټن کولو کې، د دوی په روشنخیال جوړولو کې چې کوم دی نو ډېره زیاته فایده ده. نو بل دا خبره شوه. یو دا خبره ده چې یاره په دې سړي کې د انسان سره محبت نه وي، لیک اف امپتي. لکه د انسان سره محبت نه. ګوره دا ساینسدانان چې وکړل د دوی د انسانانو سره مینه وه. څنګه پکې چې چا جوړو، اے سی چې چا جوړو، نو هغه د دې خبرې نه خبرو چې یاره د انسانانو ګرمي کېږي. زما مطلب دا دی چې تاسو په دې خبرو پوه شئ، صحیح ده؟ نو په یو خدا دا خبره ده چې کوم دا ساینسدانانو ګوره د دوی د انسان سره مینه وه. د دوی دا انسان ستړی کېږي چې پېښور ته ځي، دومره ډېر ټایم یې لږې په اوښ باندې ځي یا په خر باندې ځي، نو راشه ګاډی ورته جوړ کړه، صحیح شو. بیا چې کوم دی نو ورنه جهاز جوړ کړو، صحیح ده. لکه ټول کوم انویشن چې شوي دي په هغې د انسان د راحت او د فیسیلیټیز دپاره شوي. نو دا نیګیټیو سړی چې کوم دی د ده د یو انسان سره هم نه لګي ما سوای د خپل ځان. لکه دې وایي چې که فرض کړه زه د دې خلکو سره دا دښمني کوم نو زه به چې کوم دی نو ډېر زیات کامیاب یم. نو داسې نه ده. بل چې کوم دی پیسیمیزم دی. پیسیمیزم مایوسۍ ته وایي. مایوسي خو دې چېرته دا نه ویني چې ښه ریزلټس به راشي، دی همیشه دپاره د نیګیټیو ریزلټس په انتظار وي. بله یوه خبره جیلسي، حسد. دا خبرې یاد ساتئ ښه. ګوره چې دا خبرې ته وپېژندې نو ته به خدای هم وپېژنې. ځکه چې په من عرفه نفسه فقد عرف ربه. او بله یوه خبره دا ده چې زمونږ کوم شاعران صاحبان چې دي د پښتو، رحمان بابا او خوشحال بابا، هغوی په دې باندې ډېر غټ کار کړی دی، د انسان په رویو جوړولی. زمونږ بدنصیبي دا ده چې زمونږ موجوده سیسټم که سکول سیسټم دی او که مدرسه سیسټم دی، هغه دې خبرو ته توجه نه ورکوي چې رویه پکې څه ته وایي، نیګیټیویټي څه ته وایي، پازیټیویټي څه ته وایي، پازیټیو دې ته څه توجه نه ورکوي.
د دوی چې کوم دی دا ظاهر بین خلک د دوی دغه ظاهري هلکه سړي ګیره پرېښې که نه ده ټوپۍ په سر کړې که نه ده وزه پته یې جوړه کړې ده که نه ده صحیح ده لکه دې خبرو باندې ډېر فوکس دی او په دې خبرو فوکس نشته چې انسان د دننه نه څنګه دی نو ګوره رحمان بابا ویلي که نه لکه دا خواله چې کوم دی دا داسې دی لکه ته چې تخم کرې که فرض که ته د ګلاب د تخم وکرې ګلاب به زرغون کړي نو که په دې ماشومانو ته تا پازیټیوټي ورکړه دوی به پازیټیو شي او که تا دوی له نیګیټیوټي ورکړه نو دوی به نیګیټیو کېږي صحیح ده رحمان بابا وایي کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي ازغي مه کړه پښتو کې به دې ښار شي ته چې بل ته وشو ولې هسې پوه شه چې هم دغه شی به ستا په لور ګزار شي او لږه لږه که هر څوک نامي لږه چې دا لږه لږه ژبه شي بېسیار شي او هغه زړه به له طوفانه په امان شي چې کشتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي ادمزاد په معنا واړه یو صورت دی ادمزاد په معنا واړه یو صورت دی هر چې بله زاروي هغه اثار شي د خوشحال بابا په دې نظم باندې چې خوشحال بابا هغه سړی چې خدای پېژني د خدای د پېژندلو کوشش کوي نو چې د خدای د پېژندلو د کوشش لپاره به اول ځان پېژني خپله نیګیټیوټي به پېژني چې کله تا خپله نیګیټیوټي وپېژنده نو ته به خدای هم وپېژني نو دغې کس ته چې کوم دی عارف وایي عارف څوک چې د خدای د پېژندلو کوشش کوي د خدای پاک سره کنیکشن برابرول غواړي هغې سړي ته وایي عارف هغه سړي ته څه وایي عارف نو خوشحال بابا په دې باندې ګوره د نن نه 400 کاله مخکې یو نظم لیکلی دی او زه حیران شم چې یاره په دې پښتنو کې داسې خلک هم وو بیا هم پښتانه چې کوم دی جاهلان دي بیا هم پښتانه نیګیټیو دي بیا هم پښتانه حسدیان دي بیا هم پښتانه تنګ نظري دي په دې باندې ما ته افسوس دی په 21مه صدۍ کې پښتانه چې کوم دی نو د تنګ نظرۍ نه راونه وتل د دښمنۍ نه راونه وتل د ذاتي مفاداتو نه راونه وتل قومي مفادات یې ونه پېژندل نو دا نظم واورئ په دې نظم سره چې کوم دی نو ګوره نو دغه ختمه شي دا خبره به راغونډه شي عارف سړی هغه دی چې شناخت وشو د ځان هغه سړی عارف دی چې ځان یې وپېژني نو د خپله نیګیټیوټي او پازیټیوټي وپېژني عارف سړی هغه دی چې شناخت وشو د ځان په معرفت کې معرفت دی د سبحان دا دغه خبره واورئ ډېره د کار خبره ډېر د کار شی چې ترس یې د زړه نه وي نه عمل لري د نیکو ګوره چې د چا په زړه کې ترس دی نو دی د ده به چې کوم دی د نیکو عمل هم د ده دی چې ترس یې د زړه نه وي نه عمل لري د نیکو په دا یې نظر مه کړه چې به یاد کړي قرآن ویدو کوشش وکړه ګوره وایي په دا 400 کاله مخکې خوشحال بابا ته پته وه چې یاره دلته خلک کم سړي ته ښه سړی وو چې په یادو څوک قرآن وایي آیاتونه ولې ورځي د قرآن ټکي ټیک ټیک وایي تلفظ یې ټکي نو دغې ته ښه سړی وایي چې دلته ښه سړی نه و چې څوک پازیټیو وي نو په دا یې نظر مه کړه چې په یاد لري قرآن او په کور کې دې بلا دي دا د نفس غلطې چارې اخیره ته پرېږدوئ نور څه د لږ شعورونه او وغیرې دي نو تاسو به کلیپینګ کوئ د جذباتو اظهار کوئ وروسته به یې وکړئ په دې ځان پورې کوئ په کور کې دې د بلا دي ډېر دي په کور کې دې بلا دي دا د نفس غلطې چارې چې ته په ځان شیطان نه شي بل هېڅ نشته شیطان او هرس مه کړه حرص مه کړه هوا پرېږده له هر چا نه پرېږده تمه ګوره دا خبره کوي وایي حرص مه کړه حارس کېږه مه حرص مه کوه هوا پرېږده خواهشات پرېږده او له هر چا نه پرېږده تمه بل نوم به په تا نه کړم په ځان نوم کېږده سلطان زه به په تا باندې بل نوم نه ته باچا یې باچا چې حرص دې پرېښی دی خواهشات دې پرېښودل او د خلکو نه دې تمه پرېښود نو ته باچا یې ته سلطان یې بل نوم به په تا نه کړم په ځان نوم کېږده سلطان او چې خدای په لاره نه کړي په ویل به په لار نه شي که څوک ورته ډېر نصیحتونه کوي وایي هغه وایي کمې هر څو نصیحتونه ورته وکړل هغه خدای بېلارې کړی په لار نه شو نو خبره دا ده چې کوم سړي ځان نه دی پېژندلی نو خدای هم د هغه مدد نه کوي د ځان ګوره دا یوه خبره ده په دې اخري شعر کې کوم دی دا خبره به واضحه شي چې خدای په لار نه کړي په ویل به په کار نه شي که ده ته ډېر نصیحتونه کوي نه کېږي که پاسه وایي له ګوره وه هغه وه د لقمان که د دې ګور نه ده ته لقمان راپاسې که نه هغه لقمان ډېر هوښیار دی نو دی به بیا هم خدای په لاره نه کوي بله یوه خبره اخري شعر چې
په دې ځان پوهېږئ چې په دې تاسو پوه شوئ تاسو په ډېر څه به پوه شئ. عیسی په معجزې سره ړانده سړي بنا کړل. عیسی علیه السلام چې کوم دی په معجزې باندې ړانده خلک یې بنا کړل. سړی ړوند داسې نه لیده شمبو او چې هغه دم نو هغه چې کوم دی بنا شو دا د هغه معجزه وه. عیسی په معجزې سره ړانده سړي بنا کړل او دانا یې په دعا نه شو په عمر یو نادان. په خبره ورسېدی په خبره ګوره لکه مثال په طور باندې عیسی علیه السلام سره دومره غټه معجزه وه چې ړانده سړي چې کوم دی بنا کړل. خو دا کوم نادان چې دی دا کوم چې ځان نه پوهې کول غواړي کوم چې خپل ځان نه پېژني هغه خدای هم نه پېژني نو دغه سړی چې کوم دی خدای هم نه په لار کوي. نو خو دغه عیسی علیه السلام چې کوم دی که نه په دعا باندې خو هغه ړانده سړي بنا کړي خو په دعا باندې یو نادان یو دغه نګډ یو سړی دا د ده پورې په دعا باندې په لار نه دی راغلی. دا شعر یو ځل بیا او دا خبرې به زما ختمې شي. عیسی په معجزې سره ړانده سړي بنا کړل او دانا یې په دعا نه شو په عمر یو